الله وی فدلاهما بغرور بس را کوزی کړل دواړه په دوکې سره دوانو له دوکه ورکړه فلما ذاق الشجره نو هر کله چې وسکله هغه دواړو هغه ونه بدت لهما سوآتهما ښکاره شو دواړو ته عورتونه د هغوی رب العالمین د هغوی د عورتونه پټ کړي خو چې دوی څنګه دې ونې ته ورنږدې شو که نه نو هغه عورتونه څه شو هغه ښکاره شو او دا مقصد د چاو دا مقصد د شیطانو چې عورتونه دوی څه شي ښکاره شي او په دې باندې انتهایي خوشحالېږي نو الله وی وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة او شروع شو دواړه چې یو ځای کولې په ځانونو پسې د پاڼو د جنت نه زر زر یې د دې ونو نه د پاڼې را شو کولو په دې خپلو عورتونو یې کېښودې دې ځینې دوه خبرې راووتې عورت پټول خپل بدن پټ ساتل دا د مؤمن انسان په فطرت کې پرته خبره ده یعنې دې کې وګوره آدم علیه السلام فطرت کې دا خبره ده حوا علیه السلام فطرت کې دا خبره چې عورت څه ښکاره شو ډاري کې پاڼې راواغېستو په خپلو عورتونو یې کېښودې دویمه شیطان په دې خوشحالېږي چې زموږ عورتونه ښکاره شي او سبحان الله نن سبا خو چې څومره عورت د یو سړي ښکاره کېږي او څومره کپړې لنډې تنګې کېږي نو دې ته څه وایي دې ته ترقي وایي دا چې وایي دوی ترقي کړې ده ترقي یافته ملک دی ځکه دوی لغړ توغړ ګرځي او که چېرته دا لغړېدل او عورت ښکاره کېدل ترقي وی نو د خرو د پوخانه ترقي کړې ده او د زناورو د څاروو د پوخانه دا بیا ډېر ترقي یافته دي چېرته د هغوی لباس یې اچولی دی چېرته عورتونه ښکاري کته ځي او بره ځي نو بیا خو دوی زموږ نه ډېره ترقي کړې ده بیا ترقي هغه څه ته وایي چې ته عمل وکړې د الله په وینا او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وینا مؤمن عورت خپل پټ ساتي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وي د خپل عورت حفاظت به کې الا د یو سړي د خپلې ښځې په عورت نظر ولګېدو یا د ښځې د خپل خاوند په عورت نظر ولګېدو د دې ګنجایش په شریعت کې شته د دې نه علاوه د عورت په حفاظت کې درون لباس واچو د لباس مسله را روانه ده د لباس مسله را روانه او دا پښتانه زموږ دا پښتانه او دا معاشره چې ده دوی خصوصا په دې ډېر مشهور دا درون لباس او دا لنډې تنګې کپړې به یې ناچول اوس د پښتنو یعنې که دې وکتو نو یو قدم د دې نورو نه مخکې شوي او یعنې ته دا سوچ وکړه یو خو عام پینټ شرټ اچول دي عام پینټ شرټ چې سړی غټ شرټ واچي او غټ پینټ واچي په دې کې هم څه حرج نشته چې عورت پکې پټي او یو سړی پینټ واچي او هغې سره ښه کولاو کمیس واچي او عورت یې نه ښکاري دې کې څه حرج نشته خو دا زموږ د پښتنو په علاقو کې به دا هم چا نه اچوه اوس دغه پرېږده چې داسې پینټ شرټ واچي چې هغې کې بدن پټي او د حیا او د عزت په دې کیلو کې دننه داسې لباس شروع شوی دی چې سړی کتی نشي هغه هلک ته یا هغه جنت ته داسې فتنې والا لباس به یې اچولی نو که کمیس پرتوګ لی راشي نو د هغه کمیس پرتوګ نه هم پینټ شرټ جوړ کوي او نوم پې څه پروت دی دا چې کمیس پرتوګ داسې تنګ کمیس دی بازو اچولی چې دا ملا پکې داسې دننه بیا چې ملا دننه شوي دا تشي دا پکې هم داسې دننه شوي او بیا به کته بیا کولاو شوی نو سړي له ته حیا ورشي چې اوس ده ته څه ووایم او د ده دا قصه داسې آخر او بیا به پې د زنانو په شان ګولونه او یا د زنانو خاص رنګونه او بیا په هغې کې ځان له ډیزاینونه او بیا په یو ناشنا ترتیب باندې پرتوګ او پنسي سړی وایي چې یا الله زه څه وکړم او دا کوم مخلوق دی نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او انشاءالله د لباس مسله دې ایتونو کې مخکې را روانه